سلامونه او احترامات. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د امازون د یو نوي درس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تېر شوي د امازون درسونه تاسو کتلي، څه ناڅه مو ترې زده کړي. موږ د امازون په بزنس ماډل باندې خبره کوو. په دې کې موږ څو ماډلونو هغې باندې موږ ویډیوګانې جوړې کړي، خبره مو تفصیلي کړې ده او هیله ده چې هغه به تاسو کتلي، تاسو به څه ناڅه به پرې پوه شوي. د امازون کې کاروبار شروع کول نه مخکې باید تاسو ماډل زده کړئ، په کوم ماډل کې تاسو څنګه کار کولی شئ. بل دا ډېره ضروري خبره چې تاسو پوه شئ په دې باندې، ځکه مطلب که یو کس دی هغه 10 ساعته په هفته کې وخت لري، یو بل کس دی هغه مطلب ټول هفته بل هېڅ کار نه کوي، یو کس دی هغه په هفته کې 2-3 ورځې کار کوي، هغه سره 3-4 ورځې فارغه وخت شته. نو بل یو کس دی هغه سره $2000 دی، بل یو کس دی هغه سره 5000 یورو دی، بل یو کس دی هغه سره 1000 یورو دی. نو دا هر مختلف خلک دی او دوی سره مختلف پیسې دي، مختلف وختونه لري. نو دوی څنګه کولی شي او په کوم ماډل کې کار شروع کولی شي، نو ولې، نو په دې باندې په څه ماډلونو موږ خبرې کړې دي. دغه دپاره باید تاسو ماډلونه زده کړئ. هغه بیا تاسو خپلې سرمایې ته ګورئ، خپل وخت ته ګورئ او هغې مطابق تاسو یو ماډل انتخابوئ او بیا په امازون کې کاروبار شروع کوئ. نو په دې سلسله کې نن هم په یو ماډل باندې خبره کوو، هغه هم ډېر ضروري ماډل دی. راځئ چې ویډیو شروع کوو، درس شروع کوو. ښه، نن چې کوم بزنس ماډل باندې موږ خبره کوو په امازون کې، هغې ته ویلی کېږي هینډ میډ. څنګه چې د نوم نه معلومیږي، په لاس جوړ شوي. یعنی هینډ میډ هغه ماډل دی چې په کوم کې موږ هغه تولیدات خرڅوو چې کوم په لاس جوړ شوي. صحیح ده؟ په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو چې what is handmade. handmade څه ته ویلی کېږي. دویم، how much does it cost to sell handmade. څومره پیسې تاسو ضرورت دی چې تاسو هینډمیډ تولیدات په دې ماډل کې خرڅ کړئ. د دې پوښتنې به زه تاسو له جواب درکوم په دې ویډیو کې. بل how long does it take to get started with handmade. څومره وخت دا اخلي چې تاسو په هینډمیډ ماډل کې خپل کاروبار شروع کړئ او ستاسو کاروبار په رننګ کې شي، په رننګ حالت کې. دا ډېره ضروري پوښتنه ده، په دې اړه به خبرې کوو. بل how much time do handmade sellers spend on their business each week. بل زموږ ستاسو دپاره خاص کر هغه خلک چې په اروپا کې اوسېږي، هغوی دپاره دا ډېره ضروري خبره ده چې په یو بزنس په هینډمیډ ماډل کې تاسو ته څومره وخت پکار دی هفته کې چې تاسو دغه کاروبار ته دلته ورکړئ. صحیح ده؟ نو په دغو پوښتنو به تفصیلي په نننۍ ویډیو کې خبره کوو. راځو اول what is handmade. handmade څه ته ویلی کېږي. Amazon's handmade sellers are people who create their own products by hand to sell on the Amazon marketplace. Amazon handmade sellers هغه خلک دي څوک چې تولیدات لاسي په لاس جوړ شوي تولیدات خرڅوي په امازون مارکیټ پلیس کې، هغو ته هینډمیډ سیلرز وایي. دا هغه ماډل دی چې په کم کې په لاس جوړ شوي تولیدات موږ خرڅوو بای هینډ. صحیح ده؟ مثال یو کس دی هغه په لاس باندې جوړ شوي تولیدات هغه خرڅوي، په لاس یې جوړوي، خپله جوړوي، یا څوک ټیم لري ځان سره، یا په کور کلي کې وطن کې څوک لري هغه یې ورته جوړوي او دی باید په امازون کې خرڅوي، خو په لاس جوړ شوي تولیدات په دې ماډل کې موږ خرڅوو. Examples include jewelry, accessories, home decor and more. د مثالونه څه شي دي؟ جولري ده، مثال دا جولري چې موږ کوم استفاده ترې کوو. اکسسریز لوازمات او هوم ډیکور. هوم ډیکور هغه سامانونه، هغه تولیدات چې موږ د کور د ښایستهوالي دپاره، نمایش دپاره ترې موږ استفاده کوو. داسې ډېر شی نه دي چې هغه کور د ښایستهوالي ډیکوریشن دپاره موږ اخلو او هغه په لاس جوړ شوي. او داسې نور ډېر زیات تولیدات دي، تاسو ډېر زیات په خپل روزمره ژوند کې ګورئ چې هغه په لاس جوړ شوي تولیدات دي او موږ تاسو ته استفاده کوو. نو هینډمیډ هغه بزنس ماډل دی په امازون کې په کم کې چې موږ په لاس جوړ شوي تولیدات خرڅوو. اوس راځو how much does it cost to sell handmade. اوس څومره قیمت لري چې څومره پیسو ضرورت دی چې موږ په دې کې خرڅلاو شروع کړو په هینډمیډ په دې ماډل کې. 53% of Amazon handmade sellers spend less than $2,500 to start selling in Amazon. سروې وایي چې 53% خلک څوک چې په دغه ماډل کې کار کوي هغه وایي چې دوی $2,500 نه کم سره شروع کړي، 1500 یا 1500 1200 2000 دومره سره دوی خپل کاروبار شروع کړی دی. Out of all business models, handmade is among one of the least costly at startup. دا ماډل چې کوم دی د نور ماډل مطابق دا هغه یو ماډل دی چې کم قیمت سره تاسو دا شروع کولی شئ. یعنی کم مال که تاسو د $1000 اخیستی شئ، د $800 اخیستی شئ، د $1200 اخیستی شئ. 53% خلک وایي کېدای شي نه نور هم کمی، خو دا هغه یو هایست فیصدي ده او دې فیصدي نه تاسو اندازه کولی شئ چې تاسو باید څومره روپو مال واخلئ تر څو دغه کار شروع کړئ. سمه ده؟ مخکې ځو. How long does it take to get started with homemade.
څومره وخت کې دا کاروبار تاسو هغه لیول ته رسولی شئ چې دا مخکې لاړ شي. صحیح ده؟ څومره وخت تاسو ته پکار دی. ځکه دا ډېره ضروري خبره ده. مطلب موږ باید اول ځان سره وخت وسنجو چې څومره وخت زه دې کاروبار ته ورکولی شم او څومره وخت باید دې ته څو ساعته زه ورکم تر څو وکولی شم چې دا کاروبار مخکې وسم. It took less than 3 months to get started with more than 43% taking less than 6 weeks. دا وایي چې د 3 میاشتو نه کم وخت اخلي چې تر څو دا کار شروع کړي او 43% خلک چې څوک په دې ماډل کې کار کوي هغه وایي چې د شپږو هفتو نه کم وخت کې مطلب دی واخیست تر څو زموږ کار په دې کې روان شي، بزنس په رننګ حالت کې شي، مطلب ته خرڅلاو شروع کړی تا. صحیح ده؟ د شپږو هفتو نه کم یعنی یو نیمه میاشت. However, it took 40% of the handmade sellers 3 months to a year before the Amazon business was profitable. لیکن دا خبر یاد ولرئ چې 40% داسې سیلرز دي چې دغه ماډل کې کار کوي هغه وایي چې د 3 میاشتو نه واله تر یو کاله پورې د وخت واخیست تر څو زموږ بزنس پروفیټیبل جوړ شي، یعنی ګټونکی جوړ شي، یعنی ګټور جوړ شي چې ګټه موږ ته اخیستې. پروفیټیبل بزنس یعنی چې ګټه ترې اخلو. صحیح ده؟ د 3 میاشتو نه یو کاله پورې. دا 40% دا خلک وایي، دې کې دا سروې مطابق وایي. او دغه 43% دا وایي چې د 3 وختو نه کم وخت موږ سره واخیستو. نو دا ستاسو هغه د چې کوم تولیدات تاسو خرڅوئ هغه پورې محاله لري او ستاسو هغه څنګه تاسو څومره وخت ورکوئ، څنګه په کومو طریقو یې هغه مارکیټ کوئ په دغه کې په خپل سټور باندې په امیزون کې، دا هغه هر څه پورې اړه لري. هغه کې به ډېر شی نه دي. مطلب یو پروډکټ تاسو خرڅوئ هغې ته به یو ډسکرپشن ورکوئ، څومره چې کیچي ډسکرپشن تاسو ورکوئ، څومره چې داسې ډسکرپشن تاسو ورکوئ چې هغه سړی هغه سترګې ځان ته را دغه کوي که نه، نو هغومره هغې باندې هم زه ویډیو جوړوم چې څنګه تاسو یو داسې لیکل ورسره وکړئ چې هغه کیچي کانټینټ وي، کیچي جملې، چې یو څوک څنګه راځي ستاسو سټور ته او عکسونه څومره پاک وي، څومره بهترین عکسونه تا چې یو څنګه څوک په امیزون کې یو شی سرچ کوي او ډایرکټ ورته د ستا پروډکټ مخې ته راځي او هغه سترګې اخلي او هغه ستا هغه پروډکټ انتخابوي. نو دا شیونه هم ډېر زیات رول لري په امیزون کې. په دې به زه بیا په راتلونکي ویډیوګانې جوړوم، تاسو له به دې ټیکنیکس بیا ښیم. سمه ده؟ ښه. بل دی how much time do handmade sellers spend in their business each week. که څوک چیرې په دغه ماډل کې کار کوي دوی څومره وخت هر هفته په دغه کاروبار باندې مصرف کوي، وخت ورکوي. 37% of handmade sellers spend more than 20 hours per week. 30% هغه خلک چې په دې ماډل کې کار کوي هغه وایي چې 20 ساعته یو هفته موږ دې ته وخت ورکړی working on their Amazon business. And 20% spend more than 40 hours per week. او 20% داسې خلک هم شته. 30% خلک وایي چې دوی 20 ساعته هفته کې ورکړی دی تر څو دغه بزنس په امیزون باندې مخکې اوسي ویچلی. 20% داسې خلک شته چې هغه وایي چې موږ نه 40 ساعته وخت اخیستی. اوس 30 ډېره فیصدي ډېر خلکو مطلب وایي چې 20 ساعته دا موږ نه هفته کې وخت اخیستی دی تر څو دوی یو د پروفیټیبل یعنی د ګټې وټې کاروبار د دې نه جوړ کړی دی. صحیح ده؟ او 20% داسې خلک شته چې هغه وایي چې موږ نه 2 ساعته 40 ساعته وخت اخیستی دی. صحیح ده؟ نو دا و هینډ میډ په اړه باندې دې کې کیټګریز نشته دی ځکه چې دا معلومه خبره ده. هغه مالونه هغه تولیدات چې کوم په لاس جوړ شوي، نو د دې لپاره په دې کې کیټګریز دومره نشته چې تاسو په هغې باندې خبرې وکړم. دا صرف یو کیټګریز ده چې هغه مالونه چې کوم په لاس جوړ شوي هینډ میډ د دې نوم دی، نو په لاس جوړ شوي تولیدات په دغه ماډل کې موږ خرڅوو. هیله ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي، دغه معلومات تاسو دپاره ګټور ثابت شوي او زه دا امید لرم چې زر تر زره تاسو ټول په امیزون باندې کاروبار شروع کړئ. دا وخت د امیزون د کاروبار دی. بل انلاین ډېر نور کاروبارونه زه به انشاءالله په شاپیفای باندې هم خبرې کوم تاسو ته. په کرپټو باندې به هم ویډیوګانې جوړو، تاسو کرپټو کې څنګه انویسټمنټ کولی شئ. په دې ټولو باندې به انشاءالله زه په راتلونکي کې تاسو ته ویډیوګانې جوړوم. او فلحال دغه امیزون چې کوم دی دا به سر ته رسوو. د دې کورس په مکمل زه په دې ټولې ویډیوګانې جوړوم، وخت په وخت به تاسو سره شریکوم. که تاسو څه پوښتنه لرئ دې ماډل په اړه باندې یا چې کوم ماډلونه موږ تیار ویلي دي هغه ویډیوګانې ما پوسټ کړي، که تاسو څه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه ته پوسټ کولی شئ په کمنټ سیکشن کې. انشاءالله زه به ستاسو په پوښتنه حتما تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره په مخه.